جمهوري صاحب د خلاصون لارې خپرونه به د پاکستان د شمالي وزیرستان مرانشاه د مارچینو څخه د محترم سیف الرحمن سیف مومند او شمس الرحمن په لیک باندې پیل کړو انشاءالله. دوی وایي که چېرته د یوه سړي عقیده سمه وي او د خدای جل جلاله په ټولو احکامو اوامرو او منهیاتو پوره باور او یقین لري، خو د عقیدې او الله تعالی په ذات اقدس او صفاتو دومره تفصیلي علم نه لري لکه څومره چې د عقایدو په کتابونو کښې بیان شوي دي. آیا هغومره علم ضروري دی او که څنګه او تر کومه حده کفایت کوي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، حضراتو عقیده چې د صفای او د خدای پاک د جانب هغه حلال او حرام پر هغو ایمان ولري، دا اجمالی ایمان دا کفایت کوي. بس خلاصه همدا آمنتو بجميع ما انزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. دغه عقیده چې مؤمن مسلمان وساتي چې یا الله زما ایمان دی، زما یقین دی او ما منلی ټول هغه شیان چې تا پر حضرت محمد علیه السلام مبارک نازل کړي، چې کوم شی تا نازل کړی پر علیه السلام مبارک هغه ما منلی دي. بس دغه مؤمن دی، دا مسلمان دی، دا ایمان والا دی، دا د ابد دپاره پر دغه عقیده چې مړ شي دا جنتي دی. او پاتې سو هغه تفصیل چې هغه کتابو راوړي دي په مسئلو د ایمان کې، هغه د عوامو نه زده کېږي. حضراتو د امیانو دپاره دا تقلیدي ایمان هم کافي دی. الله واحد لا شریک دی په دلیل نه پوهېږي، محمد علیه السلام په حق رسول دی په دلیل نه پوهېږي، قرآن د خدای پاک کتاب دی په دلایلو خو دی نه پوهېږي، قیامت حق دی، پس د مرګه ژوند حق دی، جنت حق دی، دوزخ حق دی، او پل صراط حق دی، سوال و جواب حق دی، ملائکه د پاک رب حق دی. دا مسائل دغسې اجمالا دا چې تاسې ومنئ او ایمان باندې راوړئ بس د هغه کفایت کوي. او هغه چې دا تفصیل بیا د خدای پاک د صفاتو زده وي او دغه مسائل مدلل به د زده وي، دلایل ورسره هغه د علماو کار دی. حضراتو هغه د امیانو نه دی، نو د امیانو دپاره دغه قدر کفایت کوي چې یا الله ټول هغه شیان چې تا پر محمد علیه السلام نازل کړي دي هغه ما منلی دي. لیکن هو خدای پاک به په خدایي باندې منې او پیغمبران علیه السلام به په رسالت و نبوت باندې منې او حتی ملائکه علیهم السلام دا به په جسمیت باندې منې، اجسام دي لطیفه. محمد علیه السلام بشر دی، انسان دی، عرب دی، قریش دی، قوم قبیله لري، مور پلار لري، پلار حضرت عبدالله نمیږي رضی الله عنه. دا به معقیده وي. نور نو اعمال پاتې سلونو دروشه دا غټ غټ فرائض دا مه ایروئ، دا هغه عقیده او دا عمل چې در سره وي دغه مؤمن مسلمان کامیاب دی. والسلام. دغه راز دوی پوښتنه کوي